السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. عثمان غني یو ځل بیا د بنګلادیش پریمیر لیګ کې چټکه 50 ووهله، خپله وړتیا ښکاره کړل. عثمان غني د دې استعداد لري چې په هر ځای وځلیږي، په هر میدان وځلیږي. په تیرو لوبو کې هم د بنګلادیش پریمیر لیګ کې د خپلې لوبډلې دپاره ښې لوبې ترسره کړې وې. په نن لوبه کې بیا زبردسته لوبه ترسره کړل، د خپلې لوبډلې دپاره ښه وځلېدی. خو بدبختانه به ووایم چې د عثمان غني سره ډېر زیات ظلم کېږي. په ملي لوبډله کې ځای نه ورکول کېږي، په کیمپونو کې نه لوبېږي، په لوبډله کې نه اخیستل کېږي. دا اوس چې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې لوبډله اعلان کړې ده، باید 100% دی په دې لوبډله کې اخیستلی وای، ځکه دی دا د په دې وروستیو کې ښه ځلېدلی دی. د بنګلادیش پریمیر لیګ کې دا څویمه لوبه ده چې ښه ځلېږي، نو د ده حق جوړېږي، دی د دې وړتیا لري چې دی په ملي لوبډله کې ولوبېږي او د ملي لوبډلې دپاره ښې لوبې ترسره کړي. عثمان غني د ډاکا د منترز لوبډلې په ګټه په نننۍ لوبه کې زبردسته لوبه ترسره کړه. په 55 بالونو باندې د 7 څلوریزو او 3 غټو شپږیزو پر مټ دراویا نسوځېدلې منډې وکړې چې په وروستیا اوور کې 2 غټې شپږیزې په پاکستاني حارس روب باندې ووالې. په دغه لوبه کې د ډاکا د منترز لوبډلې په ټاکل شوو 60 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړې. رنګپور رایډرز لوبډلې ته د 145 منډو هدف وټاکئ. د رنګپور رایډرز لوبډلې له لورې هم افغان لوبغاړی عظمت الله عمرزی ښه وځلېدی. هغه هم په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې. د خپلې لوبډلې په ګټه یې 2 مهمې ویکټې ترلاسه کړې. په توپخانه کې هم زبردسته لوبه ترسره کړه. په 8 بالونو باندې 12 ناسوځېدلې منډې وکړې. لوبه هم د عظمت الله عمرزي لوبډلې وګټل. د عثمان غني سره ترڅنګ په لوبډله کې حمزه اوتک هم ولوبېدی. په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړې، 1 ویکټ یې واخیسته. بلخوا افغان لوبغاړی مجیب رحمان هم په نړیوال شل اوريزه لیګ کې له لوبېدو وروسته بنګلادیش ته ورسېدی او د رنګپور رایډرز لوبډلې سره یو ځای سو. یاد دې وي چې په دغه لوبډله کې عظمت الله عمرزی هم لوبېږي. هېرېدې نه وي چې عثمان غني د بنګلادیش پریمیر لیګ تر دا مهاله په 8 لوبو کې وځلې توپخانې ته کښته سوی دی چې 225 منډې لري او 8م غوره توپخونکی هم دی. هغه یو ځل په 0 باندې هم سوځېدلی دی. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.